بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الدرس 23 دروشتم نمبر درس دروس اللغة العربية. المدرس من أنت يا أخي؟ تتسوك أي زماورور أحمد وي أنا طالب جديد زنوي طالب. المدرس ما اسمك؟ استانم تسدي. أحمد وي اسمي أحمد زمانم أحمد. المدرس من أين أنت؟ تدكم زي أحمد واي أنا من باكستان زده باكستاني. المدرس عندي 7 دفاتر زماسر دفترون كتاب شيد. لمن هي غدا الشادي؟ عباس واي هات يا أستاذ. راولا غي أستاذ. هذا لي دا زماد، وهذا لمحمد دا محمد، وهذا لحامد دا حمد، وهذا لإبراهيم دا إبراهيم دا، وهذا لعثمان دا عثمان دا، وهذا ليوسف دا يوسف دا، وهذا لطلحة دا طلحة دا. نديك قورة لإبراهيم، وهذا لعثمان، ليوسف، لطلحة. ورو جاره پر داخل شوي دي، خو بیا هم جر نه دی ورکړی. مونږ ویلي ول چې دا غیر منصرف دی، دا علمیتونه یو خو دا عجمه ده، بل علمیت دی، نومونه دي. ابراهیم او دا رقم عثمان الف نون زایتان یو علمیت دی، نوم دی. مونږ ویل غیر منصرفاتو کې چې وده کې یو سبب وي، دوه سبب وي، او یا یو سبب پر ځای ده دوه سبب قایم مقام ولاړ وي. المدرس أهذا كتابك؟ آیا دا ستا کتاب ده یا محمد؟ ای محمد. محمد وی لا هذا کتاب حمزة، دا کتاب ده حمزه دی. المدرس أين علي؟ علي چرته ده؟ یا اخوانو ای ورونو. حامد وی ذهب إلى الرياض، یا ریاض تلاړ. المدرس وأين يعقوب؟ يعقوب چرته ده؟ حامد ذهب إلى مكة، هغه مکې ته لاړی. المدرس أين إسحاق؟ إسحاق چرته دی؟ محمد وی خرج إلى المدير، ووتی ده مدیر لره یا د مدیر سره. المدرس متى خرج؟ څه وخت ووتی؟ یعنی مدیر لره څه وخت ووتی؟ محمد وی خرج قبل، ووتی مخکې 5 دقائق، 5 دقیقې مخکې ووتی. تمارین تأمل، غور وکه الامثلة الآتیة، را روانو مثالونو باندې غور وکه. محمد مرفوع دی ځکه مبتدا که یا خبر کنه دواړه مرفوع. من محمد، من جار محمد مجرور دی. الى محمد، لمحمد، کتاب محمد. ګور محمد معنا محمد، من محمد د محمد نه الى محمد تر محمد پورې، ځکه من د ابتدا ده، الى د انتها ده. لمحمد د محمد دپاره. کتاب محمد کتاب د محمد. یعنی دا اوس دا منصرف و په ده باندې کسره تنوین دواړه راکړي، ځکه محمد مرفوع دی، تنوین پر راغلی دی. من محمد مجرور دی محمد، او کسره پر راغلی ده. اوس ګوره زینبو، من زینب الى زینب، لزینب کتاب زینب. یعنی زینبو دا مرفوع ده، زینبون یې نشي ویلی ځکه دا غیر منصرف دی، تنوین کسره نشي راتلی. و من زینب، من جار زینب مجرور، غیر منصرف دی، نصب جر دواړه فتحه سره دي، نو زینب دی وایي سمه. الى زینب، الى جار زینب مجرور، نو غیر منصرف دی، نصب جر دواړه په فتحه سره. لزینب کتاب زینب، کتاب مضاف دی، زینب ته زینب مضاف الیه مجرور دی، جر په څه سره دی؟ په فتحه سره دی. دویم اقرأ ولوله واکتب ولیک. اول هذا الكتاب لمحمد، دا کتاب محمد دی. وذلك لزینب، و هغه بل د زینب دی. وذلك لزینب. دویم ذهب خالد الى احمد، لاړ خالد احمد لره. دریم ذهب ابي، لاړ پلار زما الى مکه ته مکې لره. وذهب عمي، زما تر لواړ الى جده و جدې لره.
سلرم أخت مروان خور د مروان مريضة ده. پنځم أين زوج خديجة چرته دی خاوند د خدیجې هو في لندن په لندن کې. شپږم سيارة حامد موټر د حامد جديدة نوی دی. وسيارة إبراهيم موټر د إبراهيم قديمة پخوانی دی. وهم بيت خالد كبير کور د خالد لوی دی. وبيت أسامة صغير کور د أسامة وړوکی دی. او بل اتم أين ذهب أبوك يا ليلى چرته لاړې ستا أين ذهب چرته لاړې أبوك ستا پلار يا ليلى ذهب إلى بغداد بغداد ته لاړې. نعم في اسطنبول په اسطنبول کې مساجد مسجدونه كثيرة ډېر. لسم عندي 5 مفاتيح زما سره 5 چابۍ. یولسم الكعبة في مكة کعبه شریفه چې ده په مکه مکرمه. یولسم في هذا الشارع فدغه گلی کې 3 مساجد 3 مسجدونه دي. جلسم هذا الطبيب دا الطبيب دي اسمه ويليام نومي ويليام وهو من لندن او دا لندن دي. وذلك او هذا بل اسمه لويس نومي لويس وهو من باريس دا فارس دي. سولسم سيارتي موټر زما لونها رنگ داغي اخضر هغه زرغون دی. پنځلسم عندي قلم زما سره قلم دی احمر سور رنگ والا. او شپاړسم البيت الحرام مسجد حرام في مكة بمكة کې دی. ولسم ذهب أحمد لاړې أحمد إلى محمد محمد لره. اتلسم أأنت من مكة آيات د مكي لا أنا من الطائف ذا الطائف. شلم أخت فاطمة خور فاطمية طالبة ده. دريم اقرأ الكلمات الآتية ورواني كلمة واكتبها ولك مع ضبط أواخر يسر ضابطي آخر يعني آخرك إعراب بجارك. آمنة من آمنة لأحمد أحمد. عثمان من باكستان لخديجة لندن إلى بغداد. اسطنبول مكة في مكة جدة. أو مساجد في مدارس. يعقوب لإسحاق معاوية من معاوية عائشة. محمد خالد من عباس نعمان حامد. سلرم اكتب الأعداد ولك عددنا من 3 إلى 10 درونتر لسفور. واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها وقزور طول رواني كلمة غير معدود يعني عدد ذكر كمعدود برترا. 3 مساجد 4 فنادق 5 مناديل أو دا رقم 4 مفاتيح هي 5 مفاتيح أو 8 أصدقاء أو 9 زملاء أو 5 كرسيات أو مدرسة 6 مدارس أو 5 دقائق. وبالله تعالى التوفيق. تم الجزء الأول بحمد الله.